السلام علیکم. احمد افشل یوټیوب چینل او فیسبوک باندې ته بخیر راغلی. دوستانو نننۍ ویډیو کې د ابوظبي لارو په اړه معلومات درکوم. کوم چې د دې لپاره ابوظبي حکومت 13 ورځې نوی قانون اعلان کړ. دغه ترڅنګ هغو کسانو په اړه هم معلومات درکوم کوم چې نوي امارات ته راځي او دوی غواړي چې ابوظبي علین ته داخل شي، نو دوی به قرنطین کې وي او کنه که هغه یو کس وي او که د دوی سره فیملی. نو هیله لرم چې تر پایه پورې مې ملتیا وکړئ او دا ویډیو په لوبانو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو ستاسو په ذریعه دوی ته دغه معلومات ورسیږي. دوستانو ابوظبي حکومت د لارو په بندولو کې څه اسانتیا رامنځته کړه. اوس کوم کسان چې د نورو اماراتو څخه علین ابوظبي ته ځي، دوی به اول پی سی آر ټیسټ یا ډي پی آی ټیسټ کوي. پی سی آر ټیسټ مطلب هغه د پوزې ټیسټ یادومه او ډي پی آی ټیسټ مطلب هغه د وینې ټیسټ. دوی به اول هغه ټیسټ کوي، خو تر 2 ساعتونو څخه به زیات وخت نه وي تیر شوی. کله چې دوی هغه ټیسټ وکړو، نو بیا دوی کولی شي چې علین ابوظبي ته داخل شي. خو دې کې هغه کسان چې د شپږو ورځو څخه زیات وخت تیروي، د مثال په ډول زه په دوبۍ کې پاتې کېږم او غواړم چې علین ابوظبي ته لاړ شم، خو هلته د شپږو ورځو څخه زیات وخت تیروم، نو په داسې صورت کې به زه په شپږمه ورځ پی سی آر یا د پوزې ټیسټ کوم. شپږ ورځې به تاسو څنګه حسابوئ؟ کومه ورځ چې تاسو علین ابوظبي ته داخل شئ، هغه ورځ به هم پکې حسابوئ. د هغې ورځې سره چې کله هم تاسو شپږمه ورځ کې ده، نو په شپږمه ورځ به پی سی آر یا پوزې ټیسټ کوئ. د دې لپاره صرف اوس هم دا 2 ټیسټ شول. یو هغه ټیسټ چې تاسو علین ابوظبي ته پرې داخلیږئ او بل به شپږمه ورځ ټیسټ کوئ. د دې نه پس تاسو بل ټیسټ ته ضرورت نه لرئ. نو هغه ملګري چې د شپږو ورځو نه کم وخت تیروي، دوی ته دغه ټیسټ کولو هیڅ ضرورت نشته. دلته هغه کسان چې علین ابوظبي کې پاتې کیږي او دوی غواړي چې نور امارات ته لاړ شي، مقصد دوبۍ، شارجه، عجمان او ورسره نور. کله چې علین ابوظبي نه دوی بهر لاړل، د دوی لپاره سم هم د قانون دی چې دوی سره به پی سی آر یا ډي پی آی ټیسټ لازمي ورسره وي، چې کم باندې به د 2 ساعتونو څخه زیات وخت نه وي تیر شوی. او کله چې دوی واپس علین ابوظبي ته راتلل، نو شپږمه ورځ به دوی لازمي پی سی آر یا د پوزې ټیسټ کوي. دوستانو هغه مخکې قانون اوس ختم شو، کوم به چې اول به د ډي پی آی یا پی سی آر ټیسټ کاوه، نو د هغې نه بعد به چې علین ابوظبي ته داخل شوي، په 4مه ورځ به د هم یو ټیسټ کاوه او په 8مه ورځ به د هم یو ټیسټ کاوه. نو دغه قانون اوس ختم شو. سر له سبا څخه، مقصد د 23 تاریخ څخه صرف 2 ټیسټونو ته ضرورت دی، چې یو د ابوظبي او علین سرحدونو کې غواړي او بل به په شپږمه ورځ کوي. دا خو شو د داخل کسانو لپاره قانون. کم کسان چې نوي د وطن نه راځي، هغې لپاره څه قانون دی؟ د دې لپاره ابوظبي حکومت په قانون کې څه بدلون راوست. مخکې به د دغو کسانو لپاره 14 ورځې قرنطین و، خو اوس 10 ورځو ته راوستو او په دې کې ګرین لاین هیوادونه د هیوادونه دي، خو متاسفانه چې دې کې نه افغانستان شامل دی او نه پاکستان. نو موږ تر اوسه پورې په دې کې نه یو شامل. د ګرین لاین هیوادونو لیست چې کوم تاسو ګورئ، د باره کې ابوظبي حکومت وایي چې موږ به هره 2 هفتې دغه هیوادونه چیک کوو. که کوم هیواد کې پیښې زیاتې شوې، نو هغه به لرې کوي، یا کوم هیواد کې پیښې کمې شوې، نو هغه به ګرین لاین ته اچي. نو دا د دوی په وینا چې دا به هره 2 هفتې کې چیک کیږي. خو اوس په الحال موږ په دې ګرین لاین ملکونو کې نه راځو. نو زموږ لپاره څه قانون دی؟ مقصد افغانستان، پاکستان خلکو لپاره څه قانون دی؟ کم کسان چې نوي امارات ته راشي، که هغه په دوبۍ ایرپورټ باندې راځي یا شارجه ایرپورټ باندې یا د ابوظبي په خپل ایرپورټ باندې، نو دوی به اول په خپل هیواد کې پی سی آر یا د پوزې ټیسټ کوي، چې کم باندې به د 9 غنټو څخه زیات وخت نه وي تیر شوی. د هغې ترڅنګ کله چې د امارات ته راورسیږي، مقصد کوم مسافر په شارجه، دوبۍ یا ابوظبي ایرپورټونو باندې راځي، نو هلته به یو پی سی آر یا د پوزې ټیسټ کوي. هغې نه پس دغو کسانو کې کوم څوک چې غواړي علین ابوظبي ته داخل شي، دغو کسانو لپاره اوس د 14 ورځو پر ځای 10 ورځې قرنطین شو. خو که چیرې کم کسان دغه 10 ورځې په نورو اماراتو کې تیروي، مقصد زه په دوبۍ باندې راغلم او غواړم چې د 10 ورځې دوبۍ کې تیر کړم یا شارجه کې یا کوم بل ځای، او په 11مه ورځ غواړم چې علین ابوظبي ته داخل شم، بالکل بغیر د قرنطین څخه تاسو داخلېدی شئ. خو که چیرې بل ځای کې نه پاتې کېږئ، غواړئ چې علین ابوظبي ته لاړ شئ، نو بیا به 10 ورځې لازمي قرنطین کېږئ. خو فیملی یا هغه کسان چې خپل ځایونه لري، دوی به څه کوي؟ دې کې کوم څوک خپل ځای ولري، مقصد خپل کور ولري یا خپله کمره یا اتاق ولري، دغه کسان بیا 10 ورځو لپاره نه قرنطین کوي. دوی لپاره یو ښه ورکړی شي، کوم چې هغې په ترو به دوی ټریک کېږي، مطلب د هغې په واسطه به دوی تعقیبېږي. نور به دوی ته اجازه ورکړل شي چې خپل ځای کې ځان قرنطین کړي د 10 ورځو لپاره. خو کله چې د کسان علین ابوظبي ته داخل شي، یو ټیسټ به په 6مه ورځ کوي او بل ټیسټ به په 12مه ورځ کوي. مقصد یو ټیسټ هغه شو کوم چې د په خپل ملک کې کړی و، بل ټیسټ هغه شو کوم چې د په ایرپورټ کې وکړو،
د دې نه پس کلم چې د ابوظبي علین ته داخل شي نو یو ټیسټ به په 6مه ورځ کوي او بل ټیسټ به په 12مه ورځ کوي. نو الله دې وکړي چې دغه معلومات تاسو ته ګټور تمام شوي وي. که چیرې تاسو دې باره کې نوره پوښتنې لرئ یا غواړئ چې نور معلومات واخلئ نو دا کومه شمېره چې تاسو په سکرین باندې ښکاري دغې شمېرې سره تماس ونیسئ. دلته یادونه کومه چې دغه قانون سر له سبا څخه شروع کیږي مقصد د 2020 کال د 12مې میاشتې 24 تاریخ څخه. که په دې کې کوم نوي معلومات یا نوي بدلونونه راتلل نو تاسو هغې لپاره احمد آفیشل یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه تعقیبوئ. زه به کوشش کوم چې تاسو به د دې له لارې پوه خبر کړم. که چیرې تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نوي وئ نو دا د ضرور سبسکرایب کړئ او که احمد آفیشل فیسبوک پاڼې ته نوي وئ نو دا ضرور در سره لایک او فالو کړئ. نو په الله سپارم. تل په امان.